په افغانستان کې د افغان واکمنۍ له کارمنانو څخه شکایتونه. په نړیوالو هوایي ډګرونو کې د کارمنانو لخوا د کارګو شرکتونو او خلکو له مالونو سره زیاتی او ظلم روان دی. بلخوا پر ډاکټر فاروق اعظم سخت دولتي بندیز ولګید. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د خلکو له مالونو سره د زیاتی خبر لرو، خو پیل د فاروق اعظم پر بندیز کوو. فاروق اعظم له اوسنۍ واکمنۍ سره د خپل کار پای ته رسیدل تایید کړل او ډیره یې کړه چې یک شنبه یې په دفتر کې د 4 کلن ماموریت د پای ورځ وه. تر دې وړاندې زاویه نیوز خبر خپور کړی و چې ښاغلی اعظم د نجونو د زده کړو، د ښځو د کار پر اهمیت د ټینګار او د انحصار مخنیوي د غوښتنې له وجې پوځي محکمې له کار څخه منع کړی دی. نوموړی د لوی مشر لخوا بندي شوی و. له خوشي کېدو وروسته یې هم د نجونو زده کړې او د ښځو کار د ټولنې د پرمختګ اساس یاد کړی و. اوسنۍ واکمنۍ یې مکلفه بللې وه چې د واک انحصار ختم او د ښځو حقونه ورکړي. تازه ویل شوي چې د پوځي محکمې د پریکړې پر بنسټ نور فاروق اعظم په واکمنۍ کې د کار کولو حق نه لري. په افغانستان کې د کارګو یو شمېر فعال شرکتونه د کابل نړیوال هوایي ډګر د ګمرک لپاره د چارواکو له چلند څخه شکایت لري. دغه شرکتونه مشخص د کابل د ګمرک لپاره د رئیس مرستیال او کارمنانو پر چلند نیوکه کوي او په وینا یې رامنځته شوي قوانین او اصول افراطي او سوداګرو ته زیان اړونکي دي. د یوې کارګو مسؤل د ګمرکي چارواکو د ناسم چلند د ثبوت په توګه ځینې انځورونه او معلومات له زاویه نیوز سره شریک کړي دي. د نوموړي په وینا کله چې د تجارتي شرکت مال د صادرولو لپاره هوایي ډګر ته ورسیږي، د ګمرک د رئیس په امر څو ورځې موټر له کوم معلوم او مشخص دلیل پرته د ګمرک مخ ته درول کیږي او د تخلیې اجازه نه ورکول کیږي چې هر شپه پر سوداګرو باندې د موټر د درېدو 2000 افغانۍ سیوایي کرایه راځي. ورپسې چې کله مالونه هنګر ته ښکته شي، پخوا به د ګمرک چارواکو ته د دغو توکو تشریح 1 ساعت وخت نیوه، خو اوس پر 1 اونۍ وخت اخلي. له قصده یې تشریح نه اخلي تر څو د مالونو صادرات وځنډیږي. پخوا تشریح 10 سلنه وه. د بیلګې په توګه په 100 کارتنونو کې به 10 کارتنه خلاصېدل، اوس 100 کارتنه ټول خلاصیږي او په هر کارتن کې هر پاکټ شکول کیږي چې مشتریانو ته د رسیدو پر مهال ډیر کله مالونه په شرکت تاواني کیږي. په شپمنټ کې مالونه 80% په مکمل ډول له منځه تللي وي. د چک پر مهال له توکو سره بې پروایي او بې احتیاطي کیږي. د شرکتونو مسؤلان د دغې ستونزې د حل لپاره د نړیوالو اصولو او معیارونو د بشپړ تطبیق غوښتنه کوي. د دغو توکو د بیرته بسته‌بندۍ لپاره یې یوه بله کارګو ګمارلې. هر کارتن په 500 افغانیو بسته‌بندي کوي. چپلکې او بوټان په غټو ستنو سوري کوي. په ورته مهال زاویه نیوز معلومات خپاره کړي چې چارواکو د کارګو له لارې بهر ته د منع شوو صادراتو په نوملړ کې د افغانستان ملي بیرغ، له ملي بیرغ څخه جوړې شوې جامې او له ملي بیرغ څخه د جوړو نورو زینتي توکو په صادراتو هم بندیز لګولی دی.